د افغانستان او د اسلامي امارت د واکمنۍ لپاره ډیر بد خبر خپور شوی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو افغانستان ته د ترهګرو د ستنېدو خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو تازه څرګندونو ته د نوموړې واکمنۍ غبرګون څه دی؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د ملګرو ملتونو کارپوهانو خبرداری ورکړی چې بهرني ترهګر په زیاتېدونکي ډول افغانستان او منځنۍ اسیا ته راګرځي. دغو کارپوهانو ویلي چې وسلوال د انټرنیټ له لارې ګڼ شمېر افراطي کسان جذبوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو خپل تازه راپور د چهارشنبې پر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. دوی د بهرنیو ترهګرو د راستنېدو هدف د سیمې د امنیت کمزوري کول وبلل. کارپوهانو امریکا او اروپا ته د داعش د ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې څو وروستي ترهګریز پلانونه ډیری د غزې او اسرائیل د جګړې له اغیزو شوي دي. کارپوهانو د نیو اورلیان د جنورۍ د لومړۍ پیښې یادونه وکړه چې یو امریکایي د داعش ملاتړ اعلان کړ او پر یوه غونډه یې برید وکړ چې 14 کسان یې ووژل. دا له 2014 زیږدیز کال راهیسې په امریکا کې تر ټولو مرګونی برید ګڼل شوی چې القاعده او داعش ته نسبت ورکول شوی دی. کارپوهانو زیاته کړې چې امریکایي چارواکو یو پلان هم شنډ کړی چې له داعش نه په الهام اخیستو سره په مشیګان کې د یوې نظامي اډې پر ضد د ډله ایزو ډزو پلان و. امریکایي چارواکو څو ځله خبرداری ورکړی چې افغانستان د داعش لپاره یو خوندي پټنځای دی او دا د امریکا د ملي امنیت لپاره جدي ګواښ دی. افراطي ډلې ډیره برخه پیسې د نغدو او غیر رسمي حوالو د سیستمونو له لارې انتقالوي. کارپوهانو ویلي چې داعش په زیاتېدونکي ډول د پیسو د انتقال لپاره له ښځو څخه کار اخلي. کارپوهانو دا هم ویلي چې داعش او خراسان د اروپا او امریکا پر وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.